دا اسرائیلو مصنوعاتو نه بایکاټ د کیپسی نه بایکاټ وکړه، پیپسی نه بایکاټ وکړه، دا نور اشیا یې وګوره، د دې نه بایکاټ وکړه. دا یو کیپسی خو نه دی، داسې یو پیپسی خو نه دی، په کروڑونو اشیا دي، داسې یو اشیا خو نه دی. دې نه یو یو چې خرڅېږي نو دا 1 کروڑ روپۍ شي. په دې 1 کروڑ روپۍ باندې دوی واخلي میزایلونه، څه پې واخلي ماشینونه. السلام علیکم ملګرو، ستاسو ورور ډاکټر اقبال یم د ارم ټي وي په شیشه باندې چې کوم دی راسره مېلمه دی د غزلزار مېلمه کې سید ګل خاکسار. سید ګل خاکسار چې کوم دی یو ډېر ښه نعتخوان دی او په سونو نعتونه چې کوم دی په خپل خوندور آواز باندې په مختلفو محفلونو کې ویلي دي، په سټوډیوګانو کې ویلي دي. نو زه دا هم غواړم چې مېلمه خپله پېژنګلو مونږ سره په خپله وکړي ستاسو کتونکو سره، نو دغه به ماته ډېره زیاته ښه ښکاري. خاکسار صاحب تاسو خپله پېژنګلو چې کوم دی کتونکو سره خپله وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو سعود ګل خاکسار نوم دی، د چوتي پل سره خوا کې شولګره ورته وایي، هغې اوسېدونکي یو. او بله خبره دا ده چې ډاکټر صاحب تا را 3 خبرو تپوس وکړو. د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو د دې ارم ټي وي چې کوم دی نو د دې ډېره شکریا ادا کوم چې دومره قیمتي وخت او دومره اعلی وخت او دومره په سختو ستونزو کې تاسو بیا هم موږ پسې تکل وکړو، موږ هم ځان له راوغوستو. نو زه یو ځل بیا هم ستاسو شکریا ادا کوم. او زمونږ خپل روزګار دی، زمونږ ټیکټرې دي، زه خپله چې دی نو د ټیکټر ډرایور یم. او دې سره سره زه چې دی نو نعتخواني کوم، زما اصل مقصد او اصل پن هغه نعتخواني ده جي. او جی تر دې دمه به چې کوم دی تاسو څونه نعتونه ویلي، په محفلونو کې هم څونه ویلي دي، لکه مطلب چې میلاد کې په جومات کې. د دې نه علاوه چې کوم دی که وګورئ په سټوډیوګانو کې نن سبا خلک مطلب چې هغه څونه نعتونه سره سټوډیوګانو کې هم څونه ویلي یا ټوټل هم څونه ویلي تقریبا دا شان، او په ریکارډ څونه شته نشته؟ یاره تقریبا زما داسې شپږم اووم کار روان دی چې نعتخواني کوم. او هر رمضان کې زما تقریبا 40 نه 45 پروګرامه زما وي، ځکه چې لومبۍ شپږ اته شپې نه او هغې نه پس هره شپه 2-3 پروګرامه زما وي. داسې په میلاد شریف کې، داسې د ختم نبوت پروګرام شي، داسې د ستاربندي راشي، داسې که په کلي کې پروګرام شي، 12 علاقو کې شي، تر د پېښوره پورې. نو خلک موږ ته وایي خو تقریبا داسې په زرګو نعتخواني ما کړې ده. خو چونکې دا پیله دغه راغله چې لکه تاسو موږ نه تپوس وکړو او موږ ډېر کمزورې خلک یو، د دې باوجود تا موږ راوغوستو، موږ هم را پیدا کړو او موږ ستاسو د ټي وي چینل ته رالو. نو انشاءالله زه به تاسو ته مخپړوان دی که شاعري وایې نو شاعري مې لیکلې هم درته وایم، او که نه نعتخواني به راته کوم انشاءالله. خاکسار صاحب دا خو ډېره د خوند او د مزې خبره چې په داسې وخت کې ډېر زیات نازک وخت دی او د دین سایډ ته چې سړی مایلی، نو دا ډېره د اعزاز خبره ده چې ځکه چې د موبایل او د سوشل میډیا وخت او حالات او خلک ډېر زیات هم لاندې راوستي دي اخلاقي لیول سره چې مونږ وګورو که نه. نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. نعتونه چې کوم دی هم به چې کوم دی اورو، او خپله شاعري تاسو هم داسې کوئ؟ او جي او څه ناسه شاعري م کړې ده، تاسو واورئ نو انشاءالله هغې نه پس به نعتخواني وکړو. نو تاسو وګورئ که نه ستاسو د خوښې چې کوم داسې هغه خبره دا خو اولاد دی، شاعري اولاد دي که نه، د شاعر دا اولاد دي. نو که کوم مړه ته ډېر نږدې وي او ډېر زړه پورې نظم وي، تاسو نظم هم ما اورېدلی ډېر ښه نظم لیکئ که نه، نو که یو نظم راته ډالۍ کړو بلکې تاسو به پیپسي والا باندې څه دغه د هغې خلاف څه شي لیکلو که هغه هم دی مینوال ته ډالۍ کړو نو ډېره مزه به وکړي. صحیح ده جي. دا اسرائیلو مصنوعاتو نه بایکاټ، د کیپسی نه بایکاټ وکړه، پیپسي نه بایکاټ وکړه، دا نور اشیا یې وګوره، د دې نه هم بایکاټ وکړه. دا یو کیپسی خو نه دی، داسې یو پیپسي خو نه دی، په کروڑونو اشیا دي، داسې یو اشیا خو نه دی. دې نه یو یو چې خرڅېږي نو دا 1 کروڑ روپۍ شي. په دې 1 کروڑ روپۍ باندې دوی واخلي میزایلونه، څه پې واخلي ماشینونه، څه پې واخلي کالټوسونه. بیا پې ستا بچې قتلېږي، بیا زما بچې قتلېږي، د اشنا بچې قتلېږي، بې ګناه بچې قتلېږي. موږ له دونه هوش پکار دی، موږ له دونه سوچ پکار دی، موږ له دونه بوج پکار دی چې هلته کې وړې شو. که رب ووایي چې سعود ګله دا خو ستا په پیسو شوې کالټوسونه یې پې غېښتلي او فلسطین کې غورځولې. زه د رب د جواب نیمه، زه د رب د حساب نیمه، زه د رب د کتاب نیمه، بیا به هلته ملامت یم. ربه دومره توفیق راکړه چې د دې نه بایکاټ کړم، ګناهونو کې ګنده یم، بچې تا ته شرمنده یم. فلسطین بچې ته من شرمنده یم، بچې تا ته شرمنده یم.
مسلمان یا وډانچه د په مشرق که په مغرب دی په جنوب که په شمال دی د دسترګه چې خوږیږي درد خپو ته را رسیږي د خپو باندې چې درد سر ته واپس کیږي دا حدیث د پیغمبر دی چې د دوه کونو سرور دی دا خبره د نبی دا او دا دعوه محمدي ده دا خبره د نبی دا دا دعوه محمد نو قاری صاحب چې کوم چیز لیکړی دی حق صاحب واقعي چې حد کړی ډیر زبردست چیز لیکړی د دې نه علاوه یې زه خو هم کدا یو نات ویو او هغه په ترنم کې وای نو هم ان شاء الله ډیر زیات مزه کتون کوم دي تستر کې چې دا شاعر نسوورو نو کنا تم په دغه کې په ترنم کې نو ډیر زیات مزه وکي غنی مولا بدالت کوي طلب راشد میزان رسول الله بشفاعت کوي دا حشر نشر په میدان رسول الله بشفاعت کوي دا حشر نشر په میدان چې عدالت د رب وهاب لګي حکم جاری شي د قدرت حلتا پر چپ غاړه دا حساب لګي وی په هر چا مصیبت حلتا قانون بواړه د انصاف لګي وی سخت ورځ بد قیامت هلتا بډیر حلق منت کوي ولاړ بوي پیغمبران غنی مولا بدالت کوي طلب راشد میزان رسول الله بشفاعت کوي دا حشر نشر په میدان رسول الله بشفاعت کوي دا حشر نشر په میدان ډیر خو سبحان الله سبحان الله او حق صاحب یو سوال دی سجيبه غوند سوال دی اکثر مونږ ګورو کنه د نوم خو غستل لا په خیال ضروري نه کنه ډیر نامناسب هم د پټي وی خلک ګوري تاسو کوم مولود شریف لږه یا چته قران پاک ختم یا بل لاسي تقریب په جمعات کې یا مدرسه کې وی کنه تاسو د پیسو سره لچ یا په دې سوچ ځای کې تاسو شو یو کسدا یو دغه تاسو الحمدلله زمونږ هو دې سره خپل کار روزګار دی زه خپل په دې خپل موټو باندې مزدوري کوم غټل کوم او دا غي سره زنه افغاني کوم نو زما دا خواهش نه چې زه چانه د پیسو ډیماند وکم او بل په دې وسنی دور کې زما د نورونو تم خواسته د سمره افغانان چری دوی ته زما دا خواسته د ما د سیړه چې د پیسو بيخي تاسو لالچ مکوي تاسو کله د الله تعالی سرونی وانه پیسې په خپل راضي نو زما دوی ته دا خواسته چې تاسو وګورئ لکه یو امام نن سبا په 4000 روپے باندې امامت کوي تاسو ته 15000 روپے شپږ زره وایي ناغوی بیا خواهش نه کوي چې تاسو راولي د الله رضا پکې مقصد کې او الله تعالی باندې پیسې دل درکړي حق صاحب چې څنګه وینو دا ابل ازما په فیسبوک باندې هم یو پوسټ شیر کړو چې مونږه علم ته ډیر زیات سپورګو دغه وجه دا چې مونږه غالبا هغه پوسټ کې ما 5000 نواله تر 70 یا 10000 پورې دا اماونت خوري چې موږ د جماعت استاد لورکو او مونږ بچولا په سکولونو کې چې کوم دی د ورکوټ لیول نواله په غټ لیول پورې چې کوم دی ماشومان داخلو او داغي په زرګور وو فیسونه مونږ چې کوم دی ورکو اغي لوټیشن هم نسو زما دا یو میسج دی حق صاحب د سوال مازه کو چې زه مچرا پکار دا چې کوم علما دي زموږ په جماعتونو کې دي نو قران مجید خو اکثر مدرسې نه مخکې اکثر ماشوم وایو چې کله ماشوم لګ میچور شي د جماعت شنو خلک داخلي کې وغي خپل جماعت ته لګین وایي کې عالم وی اکه د ورکوټ لیول وی کده غټي خو عالم وی او د دین ستنوي نو مهرباني کې دا عالم خیال ساتي ځکه چې دا ډاکټر شته روشته رنزور شته دا نه چې هغه صرف وظیفه ته ناستي واغه تاسو لاغه جمع درکې امامتي اگر چې دا دین باندې د پیسې دا دغه نشته چې مطلب ته پیسې کې خو پکار مونږ لدا چې هغه عالم سره مونږ به ونکو او هغه مونږ خپل کله 1000 روپے مونږ مختص کړی په هر محله کې داسې خلک چې اوازداري پکار دا چې هغه سپورټ کوو ازن د بچو او زمونږ چې کوم دی د دین ستنه زمونږ لار خود دي عشق دا احمد کې دا بلال مقام لورشا عشق دا احمد کې دا بلال مقام لورشا او خرد ملت د دشمنانو نداغنا
اخره د ملت د دشمنانو نه داغونه شاه ابن ادهم د باچاه لباس بدل کا رستو کا کارونا د دنیا عشق اول کا یا نادان زان د محمد د چمن گل کا شاه غلام د یو د تمامی امت افسر شاه غلام د یو د تمامی امت افسر شاه پور تکړه د عرش په منارو کې تکبیرونه عشق د احمد کې دا بلال مقام لورشا او خره د ملت د دشمنانو نه داغونه یا عبدالله تلی د دنیا نه قدردانا پاتلی ونی دی پدی خوشی بایبانا مسپر دیوانو تا غمی د سلیمان بس که د سرحد د پختنو نامرورشا بس که د سرحد د پختنو نامرورشا بادشاہ د حضرت وطن تا پورتا کسانگونا عشق دا احمد کی دا بلال مقام لورشا اخرى د ملت د دشمنانو نداغنا اخرى د ملت د دشمنانو نداغنا اخرى د ملت د دشمنانو نداغنا خوخي د اواز خکېدو لپاره ستیره پر تاسو استعمالوي کنه دا اسی قدرتي او ګاډ ګیفټډ دی الله پاک یو ورکړو دا اخواسین دا څنګه شعري ده خو تاسو دې لپاره صدا سي پرېز یا څه کوي چې مده زما आवाज خراب نشي یا کنه څه نشته یا لام ډېر خوشاله که چې دا تاسو تاسو وکړو اصل کې زما خپل ځاني یو داسې لیول دی چې لکه دې لپاره ما نه اوسه پورې الحمدلله څه خوړلي او نه داسې صدقه شته او نه څه پرهیز کومه کړي دي اوازونه ټول قدرتي دي دې کې داسې د ښکلا سني لکه په ماشین باندې جوړ شي نو هغه ټیک نه او چونکې زه خو دغه کومه چې لکه زما لپاره د پرهیز صدقه نشته او خلکو ته پته ولګي او بله یو خبره دا کومه چې که نوره ناتخواني هر څنګه د هغې لپاره که زما ابیله خبره ده خو چې کله د ختم نبوت پروګرام راشي نو د ختم نبوت پروګرام هغه که په دې ځای کې وي که په KPK کې وي که هغه په بله صوبه کې وي خاصه زه د الله رضا کوم ماشاءالله ماشاءالله دا اصل کې ډېر زیات ښه سوال ما ډومبې کې کړی وم که نه چې داسې خلک دي چې هغه د بچو خوشحالۍ له څوک راولي خامخا ناتوانان هم راولي عالمان هم راولي نو اگر چې زه دغه هم نه کوم چې یاره عالمان دي ای به پیسې لي مقرر یا به څه داسې خبره اتري او په کار ده چې ورم کړي ځکه چې موږ په خوشحالو ډېرو پیسې لګوو لړنه که څوک ورکړي خو زما په خیال بیه ابه ناجایز دي چې یو نعت خان وایي چې زه په 10,000 راځم یا په 6,000 راځم نو کتونکو خاکسار صاحب الله پاک ډېر لوی ژوند ورکړي خو د چوتي پل کې اوسېږي او د ده نمبر به هم زه په سکرین باندې انشاءالله ورکوم نو که د چا هم داسې چې کوم دی د مولود پروګرام وي او یا د بچو څه ختمونه وي نو انشاءالله دې دا ولري چې زه به بالکل د الله رضا لپاره ځم او د دوی نمبر هر ټایم آن وي خپل روزګار دی شکر الحمدلله ښه سیټ دی کوم ته چې مونږ د خېټې تنور وایو نو هغه مسلې ورته انشاءالله نشته او الله پاک دې خوشحاله آباد ساتي خاکسار صاحب ستاسو یو جهان مننه چې د غزلزار مېلمه کې موله ټایم راکړو دونه قیمتي وخت تاسو وویستو ځکه ستاسو خپل د لرګو کاروبار دی بیا ټرالي ګرمي او نن واقعي ډېره زیاته ګرمي هم ده نو ستاسو زه ډېر زیات مشکور یم او الله پاک هم خوشحاله او آباد ساته ستاسو کتونکو ډېره مننه ستاسو ورور ستاسو ملګری ډاکټر اقبال او سره د مېلمه خاکسار صاحب ستاسو نه اجازت غواړي د الله پاک په امان